دشي خو خیر دا همه د مسافرو دپاره یو درته دا نصیحت وکړمه او دا راته د یو ورور او د یو دوست مشوره ده او د هغه انسان چې څه نه څه تجربې شتي هغه ده چې څومره دې ځان ته ګول او مقصد او هدف غټ یې دومره به په عذابېږي و چې ته د هغه ځای نه راغلی او د هغه یو خپل بنګله دې لیدلې د هغه 5 چته او د هغه ځای نه دې ځان سره هغه خوب راوړی دی ته به څه زما نه دلته خوب وکړي تا دومره غټه قصه ځان ته مخې ته ایښودې ده نو بیا صرف دغه قصه نه ده که نه بیا به ګاډی علمه او ځمکې او خوا کې ټوټه خرڅېږي ولته ټوټه ده دلته دا دلته بیا ته په سکون به نه شي خو که چېرته موږ دا امیدونه لږ راکم کړو نو زموږ ژوند به برابر شي امید څه یعنې یو سړی وایي چې زه دومره څه وکړم چې را 2-3 ټیمه روټۍ پرې روانې د دې بچو زما د هغوی د سکول مدرسه پکې وشي تربیت یې وشي غم خادي رسم و رواج دغه روانې به صحیح او کور نشته یو داسې کور میلاو شي چې بس سر هم پکې پټ شي نو بیا صحیح ده خو دا کم بعضو چې کم سوچونه راوړي چې خبرېږم د خلکو نه نو هغه ډېرې پکې به صندوق کې وړي دي نه او دغه هدف پوره شوی نه ځکه چې 5 چته او 4 او 3 چته بنګلې چې جوړه کړې ده نو بیا بله کیسه ذهن ته راغلې ده که دې روډ باندې ورسره داسې دوکانونه جوړ شي پیسه بل ځای ته لاړه نو د دوکانونو د قیسې نه چې فارغېږي یو هلته که سړی پکې ځان له داسې وړه غونته کې فیکټري ولګوي یو چې د هغې نه فارغېږي چې یو سړی موټر نیموالي او دا قیسې دا نه ختمېدونکي دي نو دا زما تاسو ته نصیحت دی امیدونه لنډ ساتئ ژوند به دې په ارام دومره په ارام ژوند به دې که نه چې مزې به کې او سمې مزې به کې او دا په دې عربو کې دا ډېر ښه صفت دی زه خو د عربو سره ډېر پاتې شوی یم ځکه زه دوی دا ښه صفات بیانوم او په کار هم دا ده چې موږ د هر چا نه ښه صفات هغه یاد کړو او چې په چا کې څه عیب دی هغې نه ځان لرې ساتو دوی کې دا صفت ما ښه لیدلی دی چې ډېر غم نه کوي د دنیا بس چې څه دي د هغې نه فایده واله او د الله په دین کې هم استعمالوي او په ځان هم لګوي او ښکلی ژوند روان دی نو زمونږ چې په ایرپورټ راکوشي کوم چې پسې تلي ګاډي کې نو هغوی چې راولي څنګه هغه ته وایي څنګه لږې پرېږدئ چې ډېرې ته راشي چې مې وسکي لږ ساه ازاد کړي چې ته چکر پې ولګوه عمرې لی بوځه نه ها نو څنګه څه به کې ته 18,000 د ویزې دي او پلاني هغه دا او د تداول له سړي وارخطا کي ټول ډېر تښتېدلي دي واپس که نه وي تښتېدلي هر هغه وایي چې صرف ما تاسو کوز کوي نو ما ته یو لار معلومه ده زه به دا ټوله قصه حل کړم واپس کړي دته ولي یاره او د الله بنده نه ورته ووایه وروره مزدوري کوه خپله دینداري کوه دا خپلې قرضې ختمې کړه په طریقه په حوصله موږ د سره یو زموږ روري زموږ ملګری زموږ کلیوالي او الله به خیر کړي ډېر غمونه او سوچونه به نه کړي خلک داسې مشوره ورکړي تا دا اولي ورځې نه را دغه کو ایرپورټ نه راوړي په ګاډي کې دغه ټایم کې ورته وایي که نه زما دا خبره غلطه ده کېدای شي تاسو ته هم دا قیسې کړي نو دا یو څو نصیحتونه د زړه نه وو مسافرو ته او دې ورځو کې دا بېروزګاري عامه ده نو ځکه دا د حوصلې دپاره چې حوصله مه بېلوي په عرش باندې یو رب دی او هغه زموږ د هر څه ذمهواري اخیستې ده او چېرته د زناورو او د څاروو ته وګورئ چې دوی ته دا رزق څنګه میلاویږي دوی کومو کمپنیو کې کار کوي که نه کوم ځای کې مسافري کوي خو رزق یې چې کوم دی هغه ورته میلاوي دا شان زموږ رزق به موږ الله موږ له راکړي انشاءالله
الله دې موږ ټولو ته پراخه حلاله روزي راکړي او الله دې داسې مال موږ له راکړي چې زموږ نه پکې دینداري ګډه وډه نه شي او د هغه مال نه دې الله موږ لرې وساتي چې موږ د الله نه لرې کوي.